د شنو کارډو یا د پیوار کارډ درلودونکو ټولو افغان کډوالو ته هغه چې دا وخت په پاکستان هېواد کې میشت دي او خاص کر د اسلام آباد او پنډۍ افغان کډوالو ته ښه خبر او زیری کوم چې د پنډۍ او اسلام آباد افغان کډوالو ته د پیوار کارډ درلودونکو ته کوم خبر ورکړل شوی چې تاسې به د پنډۍ او اسلام آباد څخه به وځئ، نو په هغه کې موږ افغان کډوال استازي چې کوم وو هغه مجبور شو په اسلام آباد های کورټ پنډۍ کې او دارنګه خیبر پښتونخوا کې او په بلوچستان ایالت کې په دې څلورو سرو های کورټو کې موږ خپل کیسونه جمع کړل چې ای سی سی کارډ درلودونکي که تاسې وباسئ نو پیوار کارډ درلودونکي کوم هغه ټیم چې ورکړل شوی د هغه ټیم باید تاسې درناوی وکړئ چې کوم د پاکستان حکومت د 2000 جون 25 د جون تر 10 نیټې پورې وخت ورکړی دی، نو ولې په اسلام آباد او پنډۍ کې زموږ افغان کډوالو ته د نیولو یا د ایستلو خبره کیږي؟ نو دغه کیس روان و. نن د اسلام آباد کې د کوم د اسلام آباد های کورټ جسټس چې دی انعام امین مناس د خوا څخه چې زموږ افغان کډوالو د جمال الدین صاحب او نورو کوم افغان کډوالو چې دغه کیس داخل کړی وو، نو نن جج فیصله وکړله چې کوم افغان کډوال قانوني اسناد ولري، خاص کر شنه کارډونه پیوار کارډ چې څوک ولري، د دغو افغان کډوال ته چې د وفاقي حکومت د خوا څخه د روان 2025 کال د جون تر 10 نیټې پورې وخت ورکړل شوی دی، نو انتظامیه نشي کولای چې دغه افغان کډوال زهیر کړي یا یې وباسي تر څو چې د دوی خپله نیټه پوره کیږي. او پاتې د ای سی سی کارډ په اړوند باندې تر اوسه پورې یوه فیصله نه ده سوې. موږ په ټولو های کورټو کې کوم چې دی اسلام آباد کې دی یا په پنډۍ کې دی یا په خیبر پښتونخوا یا په بلوچستان کې دی موږ دا کیسونه داخل کړي دي چې باید د ای سی سی کارډ درلودونکو ته هم باید د عدالت ته خوا څخه انصاف ورکړل سي او پیوار کارډ درلودونکو ته هم باید انصاف ورکړل سي. نو در هغه تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده راوتلې او د پاکستان حکومت دا خبره کوي چې دا زموږ اخرني خبره ده، خو بیا هم موږ به خپل هڅې کوو. الله پاک دې وکړي چې د پاکستان حکومت د افغانستان حکومت یو بل سره کښېني او زموږ د دغو افغان کډوالو په اړوند باندې خپل مشکلات سره رالنډ کړي او زموږ د افغان کډوالو د یو ښه سباوند دپاره د یونیسیار او ټولو ادارو په شتون کې ښه برخلیک وټاکي. او دغه خبره بیا تاسې ته کوم چې دغه نن چې کوم تاسې پر میډیا باندې پاکستاني رسنیو باندې دا خبرونه اورئ دا یوازې د پیوار کارډ درلودونکو کډوالو په اړوند باندې د اسلام آباد جج د های کورټ جج دا فیصله وکړله چې کوم ټیم افغان کډوالو ته په 2024 کې د حکومت پاکستان د خوا څخه د جون تر 10 نیټې 2025 پورې وخت ورکړل شوی، دا وخت ته به حکومت درناوی کوي او په د پیوار کارډ درلودونکي افغان کډوالو په ایستلو یا په نیولو کې به څوک کار نه لري. مننه.